तकबीर तहरीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई द दुनिया और दुनिया की जसदी दागे न बेहतर दे खड़े रे सवाब दे रे अजल दे और रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई कि गम इंसान सलवीख दरवाजे सलवीख मंजुना तकबीर तहरीमा सरला दे कि सलवीख मंजुना तकबीर तहरीमा सरला दे को दे मुनाफिक नरे दे द मुनाफिक न खुदे हुइस्त दा और न बरा अतरावे तुमरा ले खबर मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह यौदन रागियो मजलिस ता او په مجلس کې خلق او سره ستړي مشي شروع کړل دلته جمع تیار دلته کې ستړي مشي شروع شي نو ما خو تاسو ته ویل چې د ستړي مشو خپل آداب دي ګوري جمع ځینو چا سره ستړي مشي وکړه پرې چې جمع لاندې یا چې د قران شریف تلاوت کېږي اکثر موږ د پروګرامونو له لاړ شو هلته د قران تلاوت شروع یې خلک ټول راپاسې موږ سره ستړي مشي کوي نو زه خو د قران نه قیمتي نه یم قران قیمتي د قران اوریدل قیمتي دي نو که هر څومره لوی عالم هم راشي او د قران تلاوت کېږي بلکې زه خو وایم چې د حضور پاک نعت هم ویلې کېږي نو هغې ته هم اورېدل هم بهتره ده چې هغې ته غوږ کېدی د حضور پاک صفت کېږي ما یې ستړي مشي چاته بس په یو سنت به عمل وشي که تلاوت کېږي دی د سلام هم ناچي او که تلاوت نه کېږي ملا صاحب به سلام وچې ټول وایي وعلیکم السلام لازمه خو نه ده چې ته ورپاسې او ستړي مشي کې او ورترغاړو ځې د دې آدابو نه ځان خبر کړو نو خلق په ستړو مشو په خیر د هغې غریب نه تکبیر اوله لا مونځ اعلان دی که رومبې رکات اعلان دی که امام سره خو تکبیر تحریمه سره شرکت د امام سره هغه ته فوت شو ایله رکوع له راغی بس رکوع کې شرکت وکړو اگر چې بعضې علما دا هم وایي چې رکوع کې دې هم شرکت وکړو تکبیر اوله دې لاندې که خو دا کمزورې خبره ده پاتې شو تکبیر اوله نو بیا د مانځه نه پسې ژړل چا ورته ویل صاحب ولې چا وکړې په ستړي مشو کې ویې نه نو دا ولې ژاړې وایي شپږ دېرش کاله پس رانه تکبیر اوله نه دې ته مونځ نو په معتکف خدا لاندې کوي دا منځونه خو دې را لاندې کړو چې لس ورځې اعتکاف دې وکړه 550 او چې نهر ورځې راغلې که میاشتې یو کم دېر شوه نو څو شوې لکه 45 نو څلوېښتو نه لمونځونه زیات تکبیر تحریمه سره یې څلوېښتو نه زیات منځونه شو نو رسول الله مبارک فرمایي د نفاق نمبرې شوې منافق نه او د اور نمبرې شوې دومره لویه خبره شوه تکبیر اوله او درېیمه خبره هم وره ګوره نظر هم بچ شو تکبیر اوله هم د لاندې کړه او درېیمه څه فایده ده نفل به هم کې مازدیګر نه مخکې به 4 رکعته کې چې بانګ وایي ته به څه کې ولې ماحول داسې جوړ دی 4 رکعته به وکړې د ماسپښین 4 رکعتو سنتو نه مخکې 4 رکعته نفل دا کوئ ماښام به د ماښام د مانځه نه پس اوابینو کې 4 رکعته یا 6 رکعته وپوره ماسخوتن به د فردو نه مخکې 4 رکعته وکړې تهجد به کې ماشاءالله نفل دې وشو تهجد دې وشو نور د خدای نه څه غواړې